ماشاءالله هغه د مشرانو متل دی چې وي پیرو کې لال واقعي خو دا راته ووایه چې ته د کوم کلي او د پلار د څه نوم دی؟ زه د جمال کاکا لور یم او د بر کلي کې م کور دی. د جمال کاکا لورې ما ته خو پته نه وه چې دومره ښایسته لورې ده. دې خو ورکړې نه چاله؟ نه ښځه ټیک شوه. کیدای شي زه د کور کسان درولېږم او ستا تپوس وکړي. واه په لومړي ځل دی دې اندازونو لیونی کړم. ماشاءالله السلام عليكم. وعليكم السلام. اسلاميه زه ګورستان خبر شوم ته زما د لور پسې سلین خطي ته زما په غریبۍ پسې ولې خندا کې غریب ضرور یم خو بې غیرته نه یم. قلار شه زما د لور نه سوال درته کوم چې قلار شه. جمال کاکا دا تاسو څنګه خبرې کوئ؟ ستا لور زما خوښه ده. جمال کاکا ما ته څه کم دی؟ زه خو یو د عزت کورنۍ سره تعلق ساتم. جمال کاکا کو زما مور او پلار نشته نو زه خپله ځان له کوشش کوم چې زما کور اباد شي. نو چې ستا کور اباد شي اسلمه ته زما لور ته په پټو کې ته ولاړې غوا ته زه اوبه نشي ږدلې بوتاوه نشي ږدلې سپیاکه نشي تپلې ته ولې ورته ځای په ځای ودرېږې؟ ته کلي د خندا دې کړم بچې مه کوه داسې. جمال کاکا ستا لور زما د زړه په مینه خوښه ده. زما خو مور پلار مړه دي او خویندې مې واده دي. زما په کور کې څوک نشته او زه راته سوال کوم جمال کاکا تاسو خپله لور ماله راکړئ. ګوره اسلمه کلي په زور نشي کېدی. ما نو د خپلې لور نه تپوس کړی دی. زه هغه خبره نه کوم چې د هغې خوښۍ ما به درکړې وه خو هغه وایي چې بابا زما نه دی خوښ او نو ته د ما د واده اراده شته. سوال درته کوم بچې چې په قلار شه زما د لور نه. جمال کاکا ستا د لور خو زه نه یم خوښ زما خوښه ده او یاد مې دا خبره ساته اوس ستا لور به زه کوم. ګوره اسلمه کلي په زور نه کېږي. زه د پښتنو په معاشره کې اوسېږم. غریب سړی یم په پردیه کوټه کې ناست یم پردیه غواګانې ساتم. ته ما پسې ځکه خندا کې چې زما مټ نشته زما زوی نشته ځکه دا خبره کې. جمال کاکا دا خبره زه نه کوم. زما فقط خانداني څه سپک دد خو نه یم چې ته ما له لور نه راکړې او ما سره په دې خبره مه سختېږه. خو کوم ستا لور به کوم. اسلمه یو خبره درته کوم چې زما د لور ته نه خوښ نو زما هم نه خوښ. مینه په زور نه کېږي. زور مه لره مه لره زور. جمال کاکا کوم به او خامخا به یې کوم. په یو قانون هم دا مانه بل څوک نشي کولی. نو بیا ټیک ده اسلمه بیا زما په مرۍ باندې خپه کېده نو کېبه چې زه ژوندی یم نو زما لور ته زما نه نشي کولی. او دا به ستا خوښوي جمال کاکا ستا لور خو زما نه شوه که نه نو د بل چا به هم نشي. روغ ورځ به رانه ویني دي ګورو به. ونې د کومې ورځې نه چې مې ته لیدلې نو خوبونه مې رام شوي دي.
کوم طرف ته چې ګورم نو صرف ستا سوچونه راځي. خلک وی ګل چې دی دا ښایست دی، خو زه یم نه، تا له چې الله کوم حسن درکړی دی دا ګلونه سره مخ نه شرمېږي. وایه که نه ته خو هم څه ووایه راته، لکه له توتي راته صرف زه چغېږم. ستا خبرې په ما ښه لګي ځکه چپ یم. واه ستا دې اداګانو خو زه لیونې کړم. دعا کوه چې خدای پاک زر تر زر زموږ دا کور آباد کړي او بیا د محبت یې وړه جونګړه جوړه کړو چې په هغې کې صرف زه او ته. عمرانه جونګړه دې وي خو چې د مینې ډکه وي، چې هلته صرف یو تی او یو زه یم. شاباس ګلمکې، نن درته صفا صفا یو خبره کوم. ما د دې نه مخکې یو واده کړی دی، خو هغه زما مور پلار خوښوه ځکه چې هغه جینۍ زما نه راخوښه. هسې نه چې سبا تا ته پته ولګي او ته په ما باندې بیا شک وکړې. نه عمرانه، یو واده نه خو تا لس ودونه کړي. ما تا سره مینه کړې ده، زما ته په هر حال کې قبول وي. شاباس زما ستا نه همدغه امید و. ما جواب ورما ته بار بار ویلي چې ماله چې مې مروړه هېڅ هم ماله مروړه پلیز چې څومره ما ته په خاموشۍ کې پرېږدې دومره به زه خوشحاله. عمرانه دا څو ورځې شوې چې توبه کړې، ته د وړې وړې خبرې نه غټه خبره جوړې. خیر خو دې که نه ګوره چې ښه درته پته لګي نو پلیز بیا مه راځه زما مخې له، ستا مخې له نه درځم او زما مخې له مه راځه. ستا مخې له به ولې نه درځم؟ ستا په نوم زه په دې کور کې ناست یم. بلکل زما په نوم ناست دی. 15 سال شو بلکې 15 کاله پوره شو او اوسه پورې یو واره زما کور ته رانغی. دا څه کار دی چې زه نور انتظار نشم کولی؟ په ما وخت تېرېږي او د خلکو د خبرو نه تنګ شوم. زه بل واده کوم. څه بل واده؟ زه بل واده کوم. ما دا بچي الله ورکوي، انسان له دا مال خال الله ورکوي، انسان له ذلت او عزت الله ورکوي. دا بچي زما په لاس کې خو نیچې دی تا نه درکړم. بېشکه نو ما هم 15 کاله انتظار وکړو. داسې نه ده چې ما 2 کاله یا 15 کاله پس تا ته ویلي چې زه له دې کوره، خو به زه نور انتظار نشم کولی. په ما وخت تېرېږي، په ما واپس ځواني نه راځي. عمرانه تا خو باقي وخت بہت شور وکړې، ما تا سره ډېر د عزت وخت تېر کړ. ما که په دې کور کې له ځان نه خاورې جوړې کړي دي که نه، نو د دې دپاره نه چې ته به په ما بند راخېږې، د دې دپاره چې زما عزت په عزت پاتې شي. ستا عزت به بلکل په عزت پاتې شي. زه چې دویم واده کوم ماله خدای پاک بچی راکړي نو ته به مور شي. ته خو نه مور او نه پلار یې، په کومه رشته دې زه ومنم؟ عمرانه هر څه راته وایه، خو د دویم واده دا تنګ خبرې د دې غوږونو نه وباسې. دا ټایم به ته راوګورو نو باسې، که یوه سترګه دې جاري او که یوه خاندي. دا واده خو به زه کوم. زه زه یې ګورم چې ته دا دویم واده زما نه څنګه کې، ولې په ما کې چل څه دی؟ په تا کې نور څه چل دی؟ همدغه یو خبره ده که نه چې تا نو اوس الله پاک اولاد درکړی، زما څه کړه چې ما دویم واده کوم؟ یو خبره مې ښه یاد ساته، که د زړه ښي او که د زړه بدي، خو دا واده به زه کوم. وعلیکم السلام ګلمکې لورې څنګه یې؟ وایه کنه لورې څنګه یې؟ خیر داسې خوشحاله یم په زړه دې څه شته څه؟ بابا ما تاسو ته یو خبره
जमाल काका, जमाल काका, خبشي صور ثمن دار لما بشي تكيل بيع السلام عليكم. वालेकुम सलाम. څنګه چې خیر دی؟ شي جوړې خي شکر دی الله رحم دی. یو خبره مې راته کوله خو دا لاره د داسې لږه نامناسبه ښکاري که نه؟ بچي زموږ د کلي خاناني د فرمان خانزوی عمرانې زه دې پېژنم. بچي راځه راځه راځه. زمونږ کټونه خو ډېر زاړه دي، ستا د ناستې قابل نه دي. خو نه نه جمال کاکا اصل خبره مقدسي ده، د کټون خبره نه ده. جمال کاکا یو خبره مې کوله خو ستا نه ماته لږه حیا راځي. زما خوله ډېره غوړه ده او الحمدلله تاسو د جیداد خاوندان یې. موږ خو په پردۍ کوټه کې اوسو. ما خو تاسو ته وویل چې زما د ناستې څوک یم. ولې چې جمال کاکا پوه شو، هوښیار یې. جمال کاکا تاسو ته خو پته ده چې ما واده کړی دی او چېرې دا واده ما له مور پلار کړی. راته پته ستا په ډولۍ پسې خو موږ ټول کلي تللي یو. ښه دي ښه ښه. مور پلار خو مې مړه شو، الله دې وبخي. الله دې وبخي. خو اوسه پورې زما کور آباد نه شو. مطلب مې دا دی چې وارثان پیدا نه شو. نو بیا بې دبیرې ما په مایو کو خو ته ما له دا خپله لور راکړم. ټول عمر به دې شکر ګزار یم. ستا د محل چوګلي زه خو یو کوټه سړی سړی یم، په پردۍ کوټه کې اوسېږم. دا زما دپاره ډېره لویه د درناوي خبره ده. خو بچي که خفه کېږي نه نو وایه وایه زه به مې د لور نه تپوس وکړم که د هغې رضا وي او بل سره اوسېدل غواړي نو د دې به ماته بل دروند او ښایسته کور بل کوم ځای ولاړي. او ولې نه ولې نه، خیر تاسو له خپلې لور نه تپوس وکړئ. که هغه راضي شوه بیا نو پرابلم، داسې مسله نشته. ښه ټیک ده عمران خان، زه دې تپوس کوم او اوس ته جواب درکوم. بالکل وشئ. ګل مکۍ لورې خان دې رښتې پسې راغلی دی، خو برداده ته اوس نه یم چې د ده یوه ښځه شته. نو که ته ورسره خپل ژوند تېرول غواړې نو د دې نه به موږ ته بله غټه رشته میلاو نه شي. لورې ستا څنګه خوښه ده؟ بابا زما خوښه ده، خو بیا مور او پلار خپل اولاد له ښځې ګوري. زما په نصیب به دا وي، ما ته دا رشته منظوره ده. قربان بچي ما ته منظور ده. انشاءالله الله به دې ښه ساتي. زه ورته ښه توبه ښه لورې خوښه یې. زما لور ته دا رشته منظوره ده او ما ته منظوره ده. ډېره مهرباني، الله دې خوشحاله ساته. زه به څه ټکه پکه سامان ونه وکړم، لنه ناربي مې ده. هېڅ هم مه کوه، سامانونه مامانونه دلته ډېر دي. بل داسې کار دی چې د روان اقبال لري. صحیح ده. الله دې خوشحاله کړه. تاسو بالکل زما طرفه تا ته خیر. ډېره مهرباني. چیرې دې سکلې وکړه. الله دې خوشحاله تیاره چیرې مهرباني. هغه ګورې چې به مې در باندې جوړ کړې وه. الله دې خوشحاله ساته. سلام بابا خلیفه سلام بابا خم خیر. یا الله شکر دې خدایا، یا الله شکر دې خدایا چې زما د غریب دعا دې واورېده.
زما لور زما د لور نصیب د خوږ یا الله ستا لاک لا شکر دی چې زما زړه ارمان پوره کړي. ستا د لاسه په ما کور نوار شو. ما دی چې زما خاوند په کوم ځای کې وره خوښه کړې ده. خو دا یو خبره زما موره کومه ښځه چې په بله تور سره کور نواري که نه هغه به هېڅ چرې خوشحالي ونه ویني، هېڅ چرې به خوشحالي ونه ویني. ما ته پته وه ستا په دې رنګ به زما خاوند دوکه شوي. خو زم ګورم چې ته به زما نه په کوم ځای کې خوشحالي وي. زما هم تا ته دا بددوا ده. خورې مه وایه راته خوره، دې خوا دې راباندې کور مار کو او دې خوا راته وایې چې خورې که زه تا ته خور ښکارېدم که نه تا به په ما کور نه مارو. ما په تا کور نه دی روان کړی. دې کور ته چې زه رالم زه ستا د خوشحالو لپاره رالم. زما د خوشحالو لپاره رالې که زما د خاوند د خوشحالو لپاره رالې د هغه د جایداد د حاصلولو لپاره رالې. خورې ما سره جنګ مه کوه، ولې چې تر کمې ښځې خوښه ده چې زما غېږه دې خالي ستا غېږه خالي ده. زه د خپل الله نه مطمئنه یم چې الله به ماله اولاد راکړي. خیر دی زه به هغه تاله درکړم. هغې نه پس به زه واپس لاړه شم. ول زه تا ته سوالګر ښکارم سو. کوم الله چې ستا دی که نه نه هغه الله زمان دی چې تاله درکولی شي ولې مال یې نه شي راکولی سو. نو بیا په خپل نصیب صبر وکړه. کو ستا په قسمت کې اولاد وي الله دې درکړي. صبر به تا کړو که نه، صبر به تا کړو که نه. د عمران د مال او د دولت دپاره به د عمران سره واده نه کوو که نه چې ته بل ځای ته به یې ښه کړو، چې ته بل ځای به یې لږ خوښ کړو. د شته خاوند د شته ښځې د پاسه ته راوختې. کشتې په اسمانونو جوړېږي خو دا ستا غوندې انسان یې په ځمکه جوړوي. ما ته مه وایه چې رښتې په اسمانونو جوړېږي. دا ستا غوندې ښځه چې سریله په دې کوڅو کې ګرځي که نه نو هغه هغې په خپله باندې د خپل ځان رښتې جوړوي. او ته دا صرف په رنګ ګټلې ده، نوره ته زما د نوکرې برابر هم نه. خو دا یوه خبره مې واوره، که په دې کور کې ما ته نن د پس نه ګیله وشوه نو ښه به درله نه یا خدای پاکه دا څنګه ژوند دی. ما خو ویلې د خاوند په کور کې به زه خوشحاله یم. ما خو لا دا واده څخه هم نه دي لیدلې. الله ته مې مل شي خدایه.